الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سورة القصص کی منگ لیگیو او پا سورة القصص کی 12 نمبر آیت منگ رسیدلیو یا 14 نمبر آیت واقعات موسیٰ علیہ السلام روانا و چی سنگ مور آگا دریاب تا گزار کو پوڑکوالی کی و آگا فرعون کورتا ورسید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولما بلغ أشده وهركلة ورسد زوانيف بلتا واستوى أو برابرش عقل ددا. بعض علماوي عقل برابرش الدير شو كالو توي رسيد لي والله أعلم سكما وزياتوي. آتيناه حكما وعلما نوركو من دتا علم دفيسلو او پوها حکما او علما چې کله دوانه یو ځای راشي کنه نو بیا حکم خاص هغه علم ته ویل کېږي چې هغه د فیصلو سره تعلق ساتي. نو رب العالمین د ځوانۍ نه دې پوه کړه یا دا چې د دین پوهه یې ورکړې وه د توحید د فطرت چې کم توحید چې فطرت کې پروت دی په هغې باندې الله رب العزت پوه کړه. وکذلک نجزي المحسنین او دغه شان بدله ورکوو موږ نیکي کوونکو ته. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها او ورننوتو کلی تا په وخت د غفلت کې د اوسیدونکو د هغې نه. کم کلی ته ورننوتو؟ مصر ته. که مدین ته؟ مصر ته. ولې مدین نه؟ لا تلی نه دی او ځوان شو. نو دې ګوره د فرعون په سرپرستۍ کې ډېره لوی شوی دی که نه. نو د هغه دې بنګلو ته به توراتو د هغوی د محلاتو ته خو دنیا ولا الله ورکړې وه. یو ورځ دی راووتو دی ماسپښین کې هسې د مصر کې چکر لګو. فوجد فيها رجلين يقتتلان نو ویې موندل په هغې کې دوه کسان چې یو بل سره جنګ کو. هذا من شیعته وهذا من عدوه. دا یو د ډلې د ده نه دی او دا بل د ډلې د دشمن د ده نه و. یعنې یو قبطي دی او بل بني اسرائیلو کې دی. فاستغاثه الذي من شيعته نو مرسته وغوښته هغه سړي چې د ډلې د ده نه دی على الذي من عدوه په مقابله د هغه سړي کې چې د دشمن د ده نه و. بني اسرائیلو کې چې کوم اسرائیلي هغه وایي چې یاره زما مرسته وکړه کمزوره. د دې نه دا مسله راووته چې ګوره ته مرسته غوښتی شي د مخلوق نه په هغه څه کې چې هغه پرې قادر. فوکزه نو په سوک یې ووهو. موسیٰ علیہ السلام راولګېدو فوکزه موسی نو په سوک ووهو دی موسی علیہ السلام. او دا هغه سوک ته ویل کېږي چې سینه کې ورکړی شي. فقضى علی نو مرګ یې راوستو په هغه باندې. یعنې د دې سوک د لاسه هغه مړ شو. قال هذا من عمل الشیطان وی موسی علیہ السلام دا د کار د شیطان نه دی. الله اکبر. زما خو دا اراده نه دا د شیطان سازش او شیطان دا غوښته چې داسې فتنه جوړه شي. انه عدو مضل مبین یقینا هغه دشمن دی ګمراه کوونکی ښکاره. د نیکانو خلکو دا طریقې چې دوی سم د سره واپس کي. قال وی ربي انی ظلمت نفسي ای ربه زما یقینا ما ظلم کړی دی د خپل ځان سره. فاغفر لي نو بخنه وکړه ماته. فغفر له نو بخنه وکړه الله دته. داری کی وی الله ما وبخ. او دا څو آیتونه کې موږ سره دا خبره تېره شو چې نیکانو خلکو یو صفت څه دی؟ دوی زر راوبس کي. هغه سورة النساء کې تاسو اورېدلي که ثم یتوبون من قریب بیا دوی توبو باسي نږدې سبا بل سبا والا نه وي. داری کې وایي چې یا الله ما بخنه وکړه ماته. او ګوره د نیکانو خلکو د اوچت سوچ ته دا ګوره داسې ګناه خو نه ده کړې. قصدن هم دې نه وجلی نه خو بیا هم سوچ کې دی. الله وبخو انه هو الغفور الرحیم یقینا الله بخنه کوونکی مهربان. قال وی ربي بما انعمت علی ای رب زما په دې چې تا احسان کړی دی په ما باندې. فلن اكون ظهیرا للمجرمین نو هیڅ چېرې به نه کېږم مددګار د پاره د مجرمانو. وی الله تا ما سره ډېر احسانات کړي بما انعمت علی دا وړوکوالي نه. نو زه به هیڅ چېرته هم
د مجرم او ستا د دشمن دوست نشم. بعض علما وایي چې دې کې دې خبرې ته اشاره ده چې یا الله دا سړی ظالم و، څوک دا قبطي ظالم و او ما مرسته د مظلوم وکړه، ظالم سره ونه درېدم، زما نه مړ شو، مړ شو او زما اراده نه وه، خو د دې نه بعد کوم دي چې قصه راغله نو یا الله ګوره د ظالم سره نه ودرېږم، زه به بیا هم مرسته د چا کوم؟ د مظلوم. فاصبح فی المدینة خائفا، نو سحری کو په ښار کې یریدون کې، یترقب انتظار کو، یره کې دا خبره خو به لازم فرعون ته رسي که او انتظار یې د څه کو؟ یعنې کله به څوک راځي، څوک به راځي ما به نیسي، بس دغه دی چې څوک راغی دغه دی راغی. فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه، نو ناڅاپه هغه سړی چې مرسته یې غوښتلې وه د ده نه پرون چغې والې ده ته، هغه اسرائیلي چې پرون د ده نه مرسته غوښتلې وه هغه د بل سړي سره نښتی او بیا ده ته چغې وویل زما مرسته وکړو دا راباندې زوره ورته. قال له موسی، وی هغه ته موسی علیه السلام انک لغوی مبین، یقینا ته خامخا سرکشه ښکارې، یاره دا چل په تا کې دی، پرون هم ته نښتی وې او نن هم ته نښتی. او بل ده پکې دا مسله چې ونښلې بیا ځان هم نشي راځدولی، نو سړی هسې داسې ګواښېږي را ګواښېږي خو چې مسله راشي بیا ځان خلاصولی نه شي. الغرض هغه ورمخکې شو مرستې دپاره ځکه چې و خو کمزوری. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما، نو هر کله چې اراده وکړه چې راونیسي هغه سړی چې هغه دشمن د دواړو دی. قال اوی هغه یا موسی اے موسی اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس، آیا ته اراده لري چې ما مړ کړې لکه څنګه چې مړ کړی تا یو نفس پرون، معنا چې قصه په ښار کې خوره شوې ده، قصه نه پټي او بیا د مرګ خبره پټي. او بیا د دینداره سړي نه که چېرته معمولي یا خوا دې خو هغه پټي، هغه بیا بلکل نه پټي. خاوی پوه شم ته بس نور څه اراده دې نشته خو دا خلک وجل غواړي. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، ته اراده نه لري مګر دا چې شي زورور په ځمکه کې بدماشي کې، چې بس ستا یو زور جوړ شي، ستا یو دبدبه جوړ شي، کله یو ځای کې سړی مړ کوه کله بل ځای. وما تريد ان تكون من المصلحين، او غواړې نه ته چې شي د اصلاح کوونکو نه. په دې کې موسی علیه السلام ګرځېدو را ګرځېدو دا وخت تېرېدو دغه شان. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى، او راغی یو سړی د اخر ښار د اخر سر د ښار نه چې منډې والي، او اخر سر نه روان دی او را منډې وایي. قال یا موسی، وی اے موسی، او دا چغې وایي. دا مؤمن سړی و خو فرعون ته ځان نه ښکاره کړی، د هغه په دربار کې به کېناستو. هغه را به شي انشاءالله د آخرني صورتونو کې قیصه چې راځي رجل مؤمن د فرعون په کور کې مؤمن سړی، هغه دا و. بعض علما وایي دا، بعض وایي دی په بني اسرائیلو کې و، ډېر دینداره سړی و خو د دې فرعونیانو سره هم رابطې برابر وي، نو د فرعون په دربار کې به کېناستو پاسېد. دی را روان دی یا موسی چغې هغه ته وویل څه چل ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، یقینا مشران د مصر مشوره کوي ستا په باره کې چې مړ کړي تا. الله اکبر. الله څنګه د خپلو بندګانو حفاظت کوي. کوم ځای نه دا سړی او د خبر واورېده را فخرج، نو اوځه انی لک من الناصحین، یقینا زه تا لره د خیر خواهانو نه یم. لاړ شه وځه د مصر. او دا خبره ګپ نه دی ځکه ورته دی وځه، یعنې اراده د هغوی په ښه اراده ده چې دا سړی مړ کړي. فخرج منها خائفا یترقب، نو ووتو دی د مصر نه یریدونکی انتظار یې کو، په لاره م یریدو. نو بعض وایي چې یریدو مثال کې د فرعون نه، د هغه د پولیسو نه، د هغه د زور نه، یا یریدو د الله نه. ووتو په داسې حال کې چې د الله یره یې په زړه کې وه، ډېر عاجزي پکې وه، بس روان شو. قال وی رب نجني من القوم الظالمین، اے رب زما بچ کما د قوم ظالمانو نه. ولما توجه تلقاء مدین، او هر کله چې مخ کو په طرف د مدین، روان شو مدین طرف ته. الله اکبر. وی دا په هغه ورځو کې داسې ویلی کېږي تاریخ کې چې دا 8 ورځې مزل و.
اته ورځې مزل او پیاده ښه پیاده داسې سختې خلکو تېرې کړي دین دپاره موږ چېرته معمولي اخوا دې خوا شو بس اخوا دې خوا به کې هم نه شو هسې که چېرته دې چې 100 منټه ټیم ورکړو هغه یې ته و دې روان شو د مصر نه مدین ته په لارې ده ووی قال وی عسى ربي ان يهديني سواء السبيل امید دی چې رب زما به وښیي ما ته نیغه لاره څنګه نیغه لاره نیغه لاره د مدین لاره ورته نه معلوم یا لاره د دین دواړه پکې دننه راغلي ولما ورد ماء مدین او هر کله چې ورسېدو ګودر د مدین ته دلته عجیبه قصه وشو مدین ته نږدې دغسې کې یو ګودر و مدین ته نږدې ګودر و هغه ګودر له چې کله دی ورسېدو وجد عليه أمة من الناس يسقون وی موندو پاغې باندې یا وی موندله پاغې باندې یو ډله د خلکو نه چې اوبه کولې څاروي خپل ګڼه ده سمه ګڼه ده ووجد من دونهم امرأتين تذودان او وی موندې اخوا د دوی نه دوه ښځې چې منع کولې ګډې ویزې خپلې راټینګې کړې دا څه قصه ده دې ګڼې ته وګوره دا دوه زنانه غریبانې هغه غاړې ته ناستې ورغی پسې قال وی ما خطبکما څه کار دی ستاسو الله اکبر دې به څومره ستړی و اته ورځې سفر یې کړی خو خیر چې په سړي کې پروت وي که نه دې کې پروت په دې بدن په دې ستړي بدن دې طرف ته سوچ لاړ چې دا خو زنانه دي څوک ورسره نشته چې دوی څه مسله ده او موږ چې معمولي څه وکړو بیا که راته څوک وکړو که سپې مې وپړسو تا ته پته شته زما په سر چې کم بوج دی کم چې ستړی یم ته به د دنیا په بل طرف واړول خیر چې سړي کې پروت دی دا په هر ځای کې که دی ستړی که دی دمی که دی غریبي که دی مالداري که دی بجیل کې که دی بهر لکه یوسف علیه السلام قصه قالت هغه دواړو وویل لا نسقي حتى يصدر الرعاء نو به کوو موږ تر دې چې واپس شي شپنکیان موږ دا وخته پورې خپلو څاروولو اوبه نشو ورکولی چې شپنکیان لاړ شي سوال دا دی نو ولې تاسو سره کور کې څوک نشتي و ابونا شیخ کبیر او پلار زمونږ بوډا دی ډېر د دې نه دا مسله راووته چې دا کار اصل کې دی د سړو د ښځو نه دی عذر دی پلار زمونږ بوډا دی مشهور دا دی چې دا شعیب علیه السلام بعض علما دا نه مني دومره ګټه خبره نه ده مشهور دا چې شعیب علیه السلام او که شعیب علیه السلام نو یو دینداره سره وی پلار زمونږ بوډا دی خو ډېر بوډا دی شیخ کبیر شیخ نه دی شیخ دا په عربۍ کې درې قسمه خلکو ته ویلی کېږي شیخ بوډا ته ویلی کېږي شیخ د پیسو مالداره ته ویلی کېږي او شیخ چې د علم مالدار هغه ته ویلی کېږي او دا شیخ نه دی دا موږ شیخ وایو ها موږ ورته څه وایو شیخ دا څه شی دی دا شیخ دی خو ما تاسو ووایي که نه چې کله موږ د عربۍ ټکی پښتو کې وایو که بیا پکې څه خپې لاس وله ماتو نو څه حرج نه کوي خو چې بیا عربۍ کې وی نو بعض زمونږ دا چې کوم ملګرو ته عربي نه معلوم عربو سره ملو شارو کیف حالک یا شیخ شیخ څه ته وایي شیخ به وایي په شین باندې له پاسه څه دی زبر دی فسقا لهما نو اوبه یې کړل دواړو لره څاروي په دغه حال کې ها بیا څاروي خپل راکړي او په هغه ګڼه کې ولاړ او بیا د ده څاروو نمبر راکړي هغوی اوبه اوبه وڅکي هغوی روان شو ثم تولى الى الظل بیا واوړېدو سوري ته یو سوری را پیدا کړو ستړی شی و هغې ته یې ډډه ولګوله او یک یوازې دی ښه نوي ښار ته راغی نوي علاقې ته راغی نو هغه سوري کې کېناستو فقال وی ربي ای ربه زما اني لما انزلت الی من خیر فقیر یقینا زه هغه څه چې ته رالیږې ما ته د څه شي نه د خیر نه محتاج یم فقیر یم خیر نه بعضو علماو دلته مراد خوراک اخیستی یا الله که ته ما ته څه خوراک رالیږي که نه نو زه څه یم محتاج هر دې ټیم کې لنډه ده چې دې ټیم کې د هغه هر څه ته ضرورت نو خیر که عام فایدهمند ټکی والم صحیح شو هره فایده کور ته ضرورت دی دمی ته ضرورت دی خوراک ته ضرورت دی
ملګری ته ضرورت ته، پیسو ته ضرورت ته، هر څه ته ضرورت ته. څه ناشنا دعا یې وغوښته که نه د دې انبیاو د دعاګانې، وی یا الله چې صحیح زه ورته محتاج یم. د الله کوم نعمت ته موږ نه یو محتاج، هر نعمت ته محتاج. هغوی لاړې کور کې کیسه وکړه، پلار یې ورته تاسو خو نن وختي راغلي، داسې چل شو. او ورته یو ځوان راغلی او زه ناشنا سړی، او هغه ورغی موږ له دا خدمت وکړو. هغه ورته وایي که ده ته ووایي چې راشي دلته ځکه کیسه بدلول وکړو ښه یې کړي دي. هغه هم پیغمبر دی شعیب علیه السلام، د خوب په بدله کې خو به یې سر قرباني چې دومره یې زموږ خدمت وکړو رایې ولې. فجاءته احداهما، نو راله ده ته یوه د دغه دوو نه تمشي علی استحیا، چې را روانه وه په حیا باندې. الله ډېره په حیا سره روانه، درنه کورنۍ. قالت وی ان ابي يدعوك، یقینا پلار زما را غواړي تا، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، د دې دپاره چې بدله درکړي تا ته مزدوري د هغې چې اوبه کړل تا موږ لره څاروي. فلما جاءه، نو هر کله چې موسی علیه السلام راغی هغه ته، وقص علیه القصص، او بیان یې کو هغه ته خپل پوره بیان. هغې کسي چل هغوی زما داسې قصه وه، مصر نه راووتم. قال شعیب علیه السلام وی لا تخف مه یېرېږه، نجوت من القوم الظالمین، را خلاص شوې ته د قوم ظالمانو. بس دلته مطمئني، دلته اوس اوسه ښه په ارام، هغوی ته بس دلته نشي راتلی. قالت احداهما، اوی یوی د دغه دواړو نه، یا ابت استاجره، ای پلاره زما په مزدورۍ ونیسه دی. ان خیر من استاجرت القوي الامین، یقینا غوره هغه څوک دی چې ته په مزدورۍ سره نیسي، القوي چې طاقتور دی، الامین امانتګري. او هغه دواړه په ده کې شته. اوس به سړی وایي دا څنګه و چې لورې راووته او هغوی خبرې کولې. دا قیسه داسې نه چې ټکه پړکه ورسه په یو ځای روان دي. پلار چې بیا کور ته ننوتی، لورې ورته وایي چې پلار جانه که ته مزدور نیسې که نه. نو دغه هلک کې دا دوه صفات دي، ته چې څوک هم په مزدورۍ راولي، خو طاقتور به راولي، امانتګر به راولي. طاقتور په دې چې څه مزدوري خو کوي که نه. اوس ته امانتګر راولي او د ړقېدو نه وي، نو د ده په امانت باندې مونږ څه کوو؟ د ځان سره جیب ټیکېږي. او که طاقتور راولي او غلي خیانتګري، نو ده په طاقت مونږ څه کوو؟ نو ته خاص مزدور لټی جدی ونیسه. داسې یو عجیبه خبره به ته وکړم، دې چې زما ذهن ته راغله. د اوسه پورې ده مزدور ولې نه نیو؟ چې موسی علیه السلام ولې د مزدور، خو بوډا دی، د مزدور په کار دی چې څاروو خدمت کوي که نه. څوک میلاو شوی نه و نو په ټول مدین کې امین کس نه و. منمه دا خو الله یو طریقه جوړه کړه، خو ده د مخکې نه مزدور ولې نه نیو؟ نو دا خو ښکلی جواب دی، دا تقدیر مسله وه. ډېرو مسلو کې مونږ به وایو دا تقدیر مسله وه. نو دا تاسو ټول دقه وایي، دا چې څه وایي حاصل یې دقه دی. دا مسله مخکې ما چې تاسو ته نه بیان کړې، ده وشوي. یاره ماویه بیا عقیده راغلې، کار وې زر وشو، خو سړی تکړه دی که نه. جواب د دې دا مسله تاسو اول پرې راوړئ. دا ډېره نادر مسله ده، انتهایی نادر ده، په اکثرو کتابونو کې نشته. او هغه دا چې دی مشهور شوی و په دیندارۍ باندې، دین به بیانو شعیب علیه السلام، نو خلکو ته بایکاټ کړی و چې دا دلته یو کس را پیدا شوی دی او موږ د پلار نیکه د لارې نه اړوي. نو مزدور نه پیدا کېدو چې ده سره مزدوري کړی وي، الله وله کوم ځای نه مزدور راوست. اوس به ورسېدی که نه؟ دا یوه فایده وه په منځ کې. قال هغه ووی اني اريد ان انکحک احدى ابنتي هاتین، یقینا زه غواړم چې په نکاح سره درکم تا ته یوه د دې دوو لوڼو زمانه، على ان تأجرني 8 حجج، په دې شرط چې مزدوري به کوې ما سره 8 کاله. 8 کاله مزدوري به کوې، نو زه به دله لور درکمه. فإن أتممت 10 فمن عندك،
نو که پوره دې کړه لس نو ستا د طرف نه به احسان هر طرف ته ګوره په بیع کې په معاملاتو کې هر طرف په چې د هغه په اوږه کم کار دی په هغې کې به اسانتیا کوي خرڅوونکي اغوستونکي رسول وسلم دواړو ته ویلي وی رحم الله رجلا الله دې هغه سړی وبخي که خرڅوي نو هم اسانتیا کوي که اخلي هم اسانتیا کوي که چاله قرض ورکوي نو هم اسانتیا کوي چې قرض واپس وړي هم اسانتیا کوي نو احسان به د هغه د طرف نه چې هغه 8 کاله کړي د دې طرف نه به احسان دی چې دی به ورسره ګزاره کړي وما اريد ان اشق عليك او زه نه غواړم چې سختي راولم په تا باندې او د هغه احسان دی یعنې په کار خو 10 کاله خو زه په تا سختي نه راولم دغه 2 کاله ستا خپله مرضي ده ستجدني ان شاء الله من الصالحين زر ده چې ته به ومومې ما لره که وغواړي الله د نیکانو نه دا نه و چې زه د نیکانو نه یم که الله وغواړي نو زه به د نیکانو نه یم نیکان خلک داسې ښه خپل صفتونه څوک به خپله نه کوي قال موسی علیه السلام وی ذلک بیني وبینک دا زما او ستا منځ کې خبره شوه ایم الاجلین قضیت کم یو د دواړو نیټونه چې پوره کومه فلا عدوان علی نو نه به یې زیاتې په ما باندې یعنې ما وویه نه ملامته کې ما که هره نیټه پوره کړه که هغه 8 کاله وه او که هغه 10 کاله والله على ما نقول وکیل والله په هغه خبرو چې موږ دی وایو ذمهوار دی الله اکبر دا ټینګ نور څوک ګوان خو نشتي که نه بس الله ذمهوار دی الله څنګه ترتیب جوړوي یعنې موسی علیه السلام څه دعا غوښتې وه وایي زه هر څه ته محتاج یم هر څه ته کور بیبي امن ملګری خوراک مزدوري هر څه ول الله ورکړو داسې ترتیب ول الله جوړ کړو فلما قضى موسى الاجل نو هر کله چې پوره کړه موسی علیه السلام نیټه او هغه 10 کاله پوره کړه نیټه هغه 10 کاله یاره ما خبره کړې وه خو هغه به وکړم کومه چې غوره وي وسار باهله او روان یې کړه کډه خپله کډه یعنی کور والا او دا پښتنو کې بیا جدا جدا اصطلاحات دي که خیال م کړی د هرې علاقې خپل اصطلاح نو بعض وی کور والا خپله بعض وی کوړمه خپله بعض ورته کډه وایي بعض ورته ښځه وایي بعض ورته خورلڼه وایي نور څه شتي وایي کور ودانه بچي ټبر ورته هم وایي دا اصطلاح دي دا موضوع په تاسو ټولو ښه ولګېد هر یو جوابونه شروع موسی علیه السلام چې کله خپله کور ور روانه کړه آنس من جانب الطور نارا ویلیدو د طرف د تور غر نه اور شپه د یخ قال لأهلهم كثوا نو ویوي خپل کور والا ته ایساره شه امکثو ایسار شی الفاظو ته خیال مخکې به ما خبره کړې وه انی آنست نارا یقینا ما لیدلی دی اور لعلی آتیکم منها بخبر شاید چې زه به راوړم تاسو ته د هغې نه څه خبر څوک به میلاو شي لار به راته وښیي او جذوة من النار یا سکروټه د اور لعلکم تصطلون دې دپاره چې تاسو ورته ګرم شئ دا د زنانو حق دی ښه که څوک یې نه مني ورته واوروئ ښځه ناسته ده ښه په ارام او سړی ګرځي په سکروټه پسې چې څوک به ګرم شي چې ښځه ګرمه شي زنانو دومره حقوق دي په شریعت فلما اتاها نو هر کله چې راغی هغې ته دغه ځي ته راورسېدو نودي من شاطئ الوادي الایمن اواز وکړی شو دته د غاړې د کندې ښی طرف نه فی البقعة المبارکه په ځمکه برکتي کې من الشجرة د ونې د طرف نه دکه ښی طرف ته یې ونه وه او د اواز د دغه ونې د طرف نه راتو د اواز د ونې نه و د ونې د طرف نه راتو دا خو د الله اواز و ونې خو اواز نه دی کړی ای یا موسی چې ای موسی انی انا الله رب العالمین یقینا زه الله یم رب د مخلوقات الله اکبر وان الق عصاک او غزارک امسا خپله تاسو ته که یاد هغه سورې فاتحه کې موږ ابراهیم علیه السلام سختې تېرې کړې الله ته امام جوړ کړو موږ ویلو که نه ویلو د ګوره سختې تېرې کړې الله ته پیغمبر جوړوي او خبرې ورسره کوي نو سره څه قرباني به ورکې فلما رآها تهتز نو هر کله چې ولیده چې خوځېږي
کأنها جان، گویا کې دا نری مار دی. ولا مدبرا واوړېدو شا کوونکی، ولم يعقب او شاته نه کتل. الله ورته وی یا موسی اے موسی اقبل را مخامخ شه ولا تخف او مه یېرېږه انک من الآمنین، یقینا ته د امن والو نه یې، مه یېرېږه. ته د الله خوا ته راغلی. دا مونږ کوم صورت کې ویلو؟ په دې نه مخکې کوم صورت؟ قصص کې خو مونږ صورت النمل کې نمل کې دقه شان خبره پکې وه. ها اسلک یدک فی جیبک، ورننه باسه لاس خپل ګریوان خپل ته، تخرج بیضاء من غیر سوء، راوبوځي سپین بغیر د سعیب نه. واضمم الیک جناحک من الرهب، او یوځې که ځان سره اړه خپل د وجې د یرې نه. دا ورته الله یو طریقه وکړو چې کله به تا یره راځي نو خپل لاسونه ځان ته نږدې کوه. دې څه طریقه ده؟ یره چې سړی کموي لاسونه ځان ته څنګه نږدې کوي؟ په سینه لاس کېږدي یا داسې لاس ځان ته را نږدې کړي، داسې یره کمېږي. ګورې کوم سړی چې یره کې تاسو ودرېږئ د لاسونه یې سره جمع کړي ځان ته، ذهن ته به رالو که نه؟ بعض علماو چې الله تعالی طریقه وکړي کله به تا یره راځي داسې کوه. یا بل قول دی کې دا دی چې کله ستا لاس سپین شي او بیا ته غواړې چې اوس د الله څخه خپل حال ته لاړ شي، نو ځان ته نږدې کړی شي. چې ځان ته نږدې کړي نو دا به خپل حال ته لاړ شي. فذلک برهانان من ربک، دا دواړه یقیني دلیلونه دي د طرف د رب ستا نه. الی فرعون و ملئه، فرعون ته او غټانو د قوم د هغه ته. کوم دوه دلیلونه؟ امسا او لاس سپینېدل. انهم كانوا قوما فاسقين، یقینا اغوی دی قوم نافرمانا. قال اغوی ربی انی قتلت منهم نفسا، رب زما یقینا ما وجل دی دا اغوی نه یو کس. فاخاف ان یقتلون، نو یریږم چې اغوی به مړ کي ما. بدل خو باخلي کړ. واخي هارون، ورور زما هارون علیه السلام، بیا رایت افصح مني لسانا، هو افصح مني لسانا، هغه ډیر فصیح دی زمانه په ژبه کې. فارسله معي، نو ولېږه هغه ما سره. رد ان مرسته کوونکې، یصدقني چې تصدیق کوي زما دعوت په لار کې کم سے کم یو ملګری دوه خو پکار دي که نه، چې ستا د خبرې تصدیق هم کوي، ستا شاته ولاړي، ستا دپاره زوري. انی اخاف ان یکذبون، یقینا زه یېرېږم چې دوی به ما ته دروغجن وایي. قال الله ورته ووایي سنشد عضدک باخیک، زر دی چې زه مضبوط کم مټ ستا پرور ستا سره. پرور باندې مټ مضبوطېږي. خو دا کله چې کله رور وفاداري، منافقت پکې نه وي، لالچ پکې نه وي. سبحان الله، دا موږ قصې اورو د پخوانو خلکو، ورور د ورور دپاره دا کړي، ورور دا کړي. اوس ډېر کم شي. ولې؟ ځکه چې دنیا پراخه شوه، د پیسو لالچ ډېر شو. او دا پیسې چې څومره ډېرېږي، هغه حدیث کې دي که رسول صلی الله علیه وسلم دا به په تاسو دنیا را کولاو شي او تاسو به یو بل سره هغه څه کوئ چې پخوانو کړي دي. نو دا حسد او کینې او بغض او قتلونه د دې یو لوی سبب څه دی؟ هغه د دنیا دا ډېرېدل چې دي. ونجعل لكما سلطانا، وبګرځو تاسو دواړو لره غلبه، تاسو به زورور یې. فلا یصلون الیکما، نو هغوی به نشي رسېدی تاسو ته. غم مه کوئ، ځئ بآیاتنا، لاړ شئ په دلایلو زما سره یا په دلایلو زمونږ سره. انتما تاسو، ومن اتبعکما، او څوک چې تابعداري ستاسو دواړو کې، الغالبون، زورور به یې. صرف تاسو به نه زورور، ستاسو تابعدار به هم زورور. فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، نو هر کله چې راغی هغوی ته موسی علیه السلام په دلایلو زمونږ ښکاره باندې، قالو هغوی ووي ما هذا الا سحر مفترى، نه دی دا مګر جادو دی د ځان نه جوړ کړی شوی. حق ته جادو
بلا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين او ندی اوریدلی منگا دا خبری پا پلارانو زمان مخکینو کی پوخا خوچا دا قصه ندا کر. وقال موسى وی موسى علیہ السلام ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عنده رب زما خپو دے پاگا چاچی راوڑی دے ہدایت دا طرف داگنا اللہ تا پتر ایشوک پا ہدایت ومن تكون له عاقبة الدار او پاگا چاچی ای اغلر انجام دا کور دا آخرت دنیا کی سوک پہ ہدایت تے آخرت کی سوک پہ ہدایت تے جنتی دے طول علم دا چا سر دے اگر دا اللہ سر دا چا انجام بگڑ وڑی دا چا غبنے انہو لا یفلح الظالمون یقینا نکامیابی کی ظالمان. موسیٰ علیہ السلام وتوی چی ہدایت دا چا سر دے پا انجام دا چا سنگ دے سنگ ندے دا علم دا اللہ سر دے زمان کار دے دا خبرت اوسط الرسول او دا خبر در رسول چی ظالمان گوڑے نکامیابی. فرعون پا مستی کرارے وقال فرعون اوی فرعون یا ایوہ الملع اے مشران دا قوم ما علمت لکم من الہ غیری نپی جنم تاسو درہ حس حقدار دا بندگی سے وازمان دا دیکھوی گڑی وڑی ہوئی ما تا خدا پتہ نشتی چی ستاسو لا زمان علاوم سک معبودی. مطلب دا چې د صرف د ربوبیت دعوه نه ده کړې الوهیت دعوه هم کړې ده. کوم ځای کې دي الهي ویلی ما علمت لکم من الہ غیر فاوقد لی یا هامان نو بل کور زما د پاره اے هامانا خپل وزیر ته وی علی الطین په خټه باندې اور بل کا د دینه خښتې جوړې کا آبادی ودرو آبادی فجعل لی صرحا وگرزو مال رب بنگلا دنگا بنگلا جوڑا کا دنگا ولی ولعلی اطلع الى الہ موسیٰ کی دیشی چی زبا اوخیجم پا الہ دا موسیٰ علیہ السلام پسی ورزم داگا مقابلی لہو بے گورمم وإنی لا ظنه من الكاذبین ویقینن زخامخا گمان کوم پا دباندی دا دروغ جنون سوک موسیٰ علیہ السلام یہ دروغوی نزو بروکن جو بخپلوینا خدا خبر دلیل بس دی چی اللہ برا دی سنگا دی چی داوی چی زبرا خیجم ولی دی سی وی موسیٰ علیہ السلام نے اوریدلی دی چی اللہ برا دی واستکبر هو وجنوده فی الارض بغیر الحق او لویو کرد دا او لخکرو دا پزمکا کی پنا حقا وظنوا انهم الینا لا یرجعون او گمانو کو دوی چی بیشک دوی با منگ تا نیشی را گرزی دلے کے دے منگ تا بند را گرزی فاخذناه وجنوده براونی و منگ دے او لخکری دا فنبذناهم فی الیم نو غزار کرل منگا گوی پا دریاب کی. قصہ مختصر گر اللہ ذکر کرا نور زینو کی لگ تفصیل لاغا لو فانظر کیف کان عاقبت الظالمین نو گورا چی سنگ شو انجام دا ظالمان ها گورا دی آیت تو گورا دی وشتم آیت تا وشتم دے کہ وہ دیرشم دے دی وہ دیرشم آیت کیوں گورا اخیر کسی دی موسیٰ علیہ السلام و طویل و ظالمان نکامیابی دلتا اللہ ما تبا کرو نو گورا چی سنگ شو انجام دا ظالمان وجعلناهم ائمة يدعون الى النار او وگر زول منگا گوی امامان چی دعوت ورکی وورتا سنگ چی با دین کی امامان دی خلق دین ترابلی جنت تا و در شان دا وور دا پارمشتی و یوم القیامت لا ینصرون و بورز دا قیامت با دوی سرم رستنکی واتبعناهم فی هذه الدنیا لعنه او منگ ورپسیکو با دوی پسی با دی دنیا کی لعنت و یوم القیامت هم من المقبوحین او پورز دا قیامت با دوی دا بدحال خلقو نئی پا بدحال کی بای پا بدو سزاگانو او عذابونو کی بای سرے دی چی دنیا کی پی لعنت ویلے شے پا آخرت کی پیم ویلے شے دے سورت ہود کی منگ سردہ خبرت تیرے شے وَلَقَدْ آتِينَا مُوسَى الْكِتَابَ وَيَقِينُ وَرْكَڑَوْ مَنْ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب من بعد ما اہلکنا القرون الاولا ارستو دین چی تباکڑی منگ پیڑی مخی نئی رسوب تی فرعونیان دا خکل قول چی منگ فرعونیان چی کل تباکڑو موسیٰ علیہ السلام تم کتاب ورکو بازو ویلی چی پیڑی پخانی یعنی پخانی قومون کم چی موسیٰ علیہ السلام نماخ کی بصائر للناس دا پار دا پوہی دا خلقو کتابون دا اسمان نچی رازی دا خلقو دا پوہی دا پار وہدن
او د پاره د هدایت، ورحمتا او رحمت، لعلهم يتذكرون د دې د پاره چې دوی نصیحت واخلي. الله رب العزت وس پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کوي چې الله ګوره په تا باندې احسان کړی دی چې دا قصې تا ته بیان کړي دي، ګنې تال ته ویسه ته دې نه څه خبر. وما كنت بجانب الغربي، او نوی ته په اړخ مغربي یا په طرف مغربي کې د تور مغرب طرف ته ته نه دا مطلب دی. اذ قضینا الى موسی الامر، کله چې فیصله وکړه موږ موسی علیه السلام ته د کار سیجه کار وحی فیصله الله وکړه چې دله کتاب ورکړي، نو کوی تور باندې کتاب ورکړی شوی دی. وما كنت من الشاهدین، او نوی ته د حاضر و ناظرنا تالته نه پته نشي چې دا خلک به دې آیت څه ترجمه کوي، کوم چې پیغمبر عرضي کې دی. باقاعده بعضو له په منځ کې ځای پرېښودی، خیال هم کړی عید میلاد النبي کې به امام په شاته ځای خالي وي، دلته پیغمبر ودرېږي، نو ګستاخه پیغمبر د شاته ودرولې، مقتدي ته امامي نو پرېږدي چې هغه مخکې شي مانځه ته. ولكن انشأنا قرونا، مگر موږ را پیدا کړې پیړۍ، فتطاول عليهم العمر، نو اوږد شو په هغوی باندې عمر. په منځ کې خلک رالي. عیسی علیه السلام نه بعد بیا څه وخته پورې پیغمبران نه دي راغلي، نو دا عمر الله وایي په دوی څه شو، اوږد شو. نو رب العالمین احسان وکړو چې ته یې راولېږلې، دا مطلب دی. وما كنت ثاويا في اهل مدين، او نوی ته اوسیدونکی په مدین والو کې، تتلو علیهم آیاتنا چې ولولې ته په دې مشرکانو باندې یا په دې امت باندې آیتونه زما. که ته دې امت ته دا قصه بیانې د مدین یا د مکې مشرکانو ته بیانې، نو ته څه په مدین کې خو نه یې چې تا د هر څه لیدلي دي به دوی ته بیانې. هم د الله احسان دی. ولكننا كنا مرسلين، لیکن من یو را لیگون کی، من تلے گلے. وما كنت بجانب الطور، او نوی ته په طرف د تور یا په غاړه د تور، اذ نادینا کله چې آواز وکړو من چاته، موسی علیه السلام. ولكن رحمة من ربک، مگر د پاره د رحمت د رب ستا، معنا مگر من ته خبر کړي یا من ته ولیږلي، پیغمبري مو درکړه د پاره د رحمت د طرف د رب ستا. لتنذر قوما، د دې دپاره چې ویرې هغه قوم، ما اتاهم من نذیر من قبلک، چې نه دی راغلی هغوی ته څوک یره ورکوونکی مخکې ستا نه. عیسی علیه السلام نه بعد خو څوک نه وکړ. لعلهم یتذکرون، د دې دپاره چې دوی نصیحت واخلي. بله ده چې الله وله حجت بالکل ختمی. ولولا ان تصیبهم مصیبه، او که چېرته نه وی دا خبره چې ورسیږي دوی ته څه مصیبت نه مراد عذاب دی، بما قدمت ایدیهم، په سبب د هغه عملونو چې مخکې لیږلي دي لاسونو د دوی. فیقولون ویبا ربنا ای ربا زمون، لولا ارسلت الینا رسولا، ولی تا نه رالیږو موږ ته یو رسول. بیا به یې داسې ویلی چې تا به موږ ته یو رسول رالیږلی وی، فنتبع آیاتک، نو تابعداري به کړې وی موږ د آیتونو ستا، ونکون من المؤمنین، وی به موږ د مؤمنانو نه. نو هغه حجت او عذر ول الله ختم کو، تسویدې کوي خې. فلما جاءهم الحق من عندنا، نو هر کله چې راغی هغوی ته حق د طرف زموږ نه، الله پیغمبر راولېږو چې د دې مشرکانو یو عذر هم پاتې نشي. ظالمانو څه وویل؟ قالو ووی هغوی لولا اوتي مثل ما اوتي موسی، ولې نه ورکړی کېږي ده ته په شان د هغې چې ورکړی شوی موسی علیه السلام. د دې هغه شان کتاب راوړي، د دې هغه شان معجزې راښکاره کړي. اولم یکفروا بما اوتي موسی من قبل، ایا کفر نه دی کړی دوی په هغه څه چې ورکړی شوي موسی علیه السلام ته مخکې د دې نه؟ الله وی ولې دوی هغه منلی دی څه؟ که تاسو ته یادي سورة الاعراف کې ګورئ چې سړي ته قرآن یادي او پوهېږي څومره اوچت نعمت، هر ځای د سړي ذهن کې. سورة الاعراف کې وو چې دوی د الله قدر نه دی کړی. اذ قالوا ما انزل الله حق قدره، اذ قالوا ما انزل الله على بشر من شيء، وی دوی ویلي چې الله د سره څه شی نه دی نازل کړی. مکې مشرکان یو ورځ غوسه شو کنه،
رسول الله صلی الله علیه وسلم وی تاسو چې دا وایي چې ته په حق نه زما تذکره خو تورات کې ده هغه ته نه تا منو تورات منو الله د سره کتاب نه لري نو دلته هم دغه ته اشاره ده چې دوی خو د هغې نه انکار کړی دی اوس دلته د موسی علیه السلام په شان وحي تا ته میلاو شو قالوا ویلو دوی سحران تظاهرا دا دوه جادوګران دي یا جادو دی تظاهرا چې د یو بل مرسته کړې ده سحر د دوانه جادو شکل دی تورات هم جادو قرآن هم جادو دی او د یو بل مرسته کوي یو وایي چې دا حق دی بل وایي چې دا حق وقالوا اوی دوی انا بكل کافرون چې یقینا موږ په هر یو باندې کفر کوونکي یو موږ یو هم نه منو قل ورته ووایه فأتوا بکتاب من عند الله نو راوړئ یو کتاب د طرف د الله نه هو اهدا منهما چې هغه ښه هدایت والی د دې دواړو نه د صحیح شو چې تاسو وایئ چې دواړه جادو دی نو بیا څه وکئ یو کتاب راولئ چې هغه د دې نه زیات هدایت والی اتبعه چې زه تابعداري وکړم ان کنتم صادقین که تاسو رښتیني فإن لم يستجيبوا لك نو که چېرته دوی قبولوالی ونه کړو ستا یعنې ستا خبرې ونه منله فاعلم نو پوه شه انما يتبعون اهواءهم چې بېشکه تابعداري کوي دوی د خواهشاتو خپل دا خو زیات ځکه که رښتینې وی بیا خو به د کتاب راوړی ومن اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله او څوک دی لوی ګمراه د هغه چا نه چې روان شو په خواهش خپل پسې بغیر د هدایت د الله نه د ده نه لوی ګمراه بل څوک شته نشته ان الله لا يهدي القوم الظالمين یقینا الله هدایت نه کوي قوم ظالمانو ته ولقد وصلنا لهم القول او یقینا پر لپسې بیان کړي ده موږ دوی ته وینا لعلهم یتذکرون د دې لپاره چې دوی نصیحت واخلي څنګه پر لپسې دغه دوه خبرې دي یو دا چې الله وی چې ما دا رحم وکړو چې دوی نصیحت واخلي نو ما د نبوت هغه سلسله په عیسی علیه السلام بند نه کړه رسول صلی الله علیه وسلم دا خصوصي رحم دی په قریش والو باندې په دې امت دویم چا دا ویلي دي وی قرآن په 30 کاله کې نازل شوی دی الله وی هر وخت ما دوی ته وینا پر لپسې لیکلې ده پر لپسې مې دوی مې داسې نه دي پرېښودي د څه دپاره چې دوی نصیحت واخلي ای الله وی که دوی مني او که نه مني د اهل کتابو کې چې کوم دینداره خلک دي او علما دي د هغوی نه دي تپوس وکړي هغوی منلی دي وختي موږ دا خبره وکړه الله وی دا نښه نه ده دوی پکې سوچ نه کوي چې د بني اسرائیل علما دا کتاب پیژني الذین آتیناهم الکتاب من قبله هغه کسان چې ورکړی دی موږ هغوی ته کتاب مخکې د دې نه هم به یؤمنون هغوی په دې باندې ایمان راوړي هغوی یې مني واذا یتلی علیهم او کله چې لوستلی کېږي په هغوی باندې په چا او داسې ولې اهل کتاب داسې وایي د اهل کتابو دینداره داسې اصطلاح کله چې لوستلی کېږي په هغوی باندې دا قرآن قالوا وی هغوی آمنا به ایمان راوړی دی موږ په دې انه الحق من ربنا یقینا دا کتاب حق دی د طرف زموږ نه د طرف د رب زموږ نه دا حق انا كنا من قبله مسلمین یقینا موږ وو مخکې د دې نه تابعداري کوونکي قرآن لا نو راغلی او موږ منلی دی نو بیا څنګه منلی د هغوی په کتابونو کې تذکره وکړه چې داسې یو کتاب به راځي نو دوی خو په هغه ټیم کې منلی دی یا دا چې موږ تورات منلی د انجیل منلی او د هغې منل داسې لکه قرآن منل اولئک یؤتون اجرهم مرتین بما صبروا دغه کسان ورکولی کېږي به دوی ته اجر د دوی 2 پیرې بما صبروا په دې چې صبر کړی دی دوی داسې کسانو سیرت کې راځي داسې راتیا او خواوشا کې وو راغلي وو مدینې ته څه یهودیانو څه نصاراو د رسول صلی الله علیه وسلم راغلي وو مکې ته عفوا راغلي وو مکې ته صورت مکي دی او معلومات یې کول د رسول صلی الله علیه وسلم باره کې چې دا څنګه څه قیصه ده چې کېناستو متاثره شو ایمان یې راوړ دا خبرې دوی بیا کړي دي که ابو جهل خبر شو چې دا غوټه غوغا جوړه شو ډېره غټه خبره ده که چې یهودو نصارا مسلمانان شو هلته هغه قریش کوم کشران چې وه ګډوډ شو وګوروي دا سړی په حق دی ځکه اهل کتاب ومنو
ابو جهل چې خبر شو راغی او غوسه دی ګرم ګرم کی د دوی سره اول میلاو شو د دې یهودو نصاراو سره او دوی ته دا وایي ستاسو په شان قمقل خلک ما د ځمکې په دې مخ نه دي ولې وایي قوم را لېږلي وي چې تاسو تحقیق وکړئ تاسو الټه چې دی ګمراه شوئ او تنګولي شروع کړو نو هغوی ورته وایي چې دغه ستا د خبرو موږ سره جواب نشتی خو بس موږ ته دا کتاب حق کاره شو موږ ومنو دا پیغمبر حق دی موږ صبر یې کړی دوه اجر ورته ولې میلاویږي خپل نبی ایمانو پر رسول صلی الله علیه وسلم ويدرؤون بالحسنة السيئة او دیککی دوی په نیکی باندې بدی لرا څه مطلب شي نه دیږي کې د واقعي سره ځم چې برابرې هغه ته بدی ردی وي دوی خاموشي اختیار ومما رزقناهم ينفقون او دا هغې مال نه چې ورکړی دی موږ دوی ته خرچې کوي الله ورته دوی شان بیانوي واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه او کله چې واوري دوی پالتو خبرې مخ اړوي د هغې نه پالتو خبرې دې ټیم کې د چا وي د ابو جهل وي که وقالوا او وایي دوی لنا اعمالنا ولکم اعمالکم زمونږ دپاره زمونږ عملونه دي او ستاسو دپاره ستاسو عملونه دي سلام علیکم سلام د بیلتون دي په تاسو باندې یعنې ستاسو لار جدا زمونږ جدا لا نبتغي الجاهلین نه لټو موږ جګړې د جاهلانو سره یا نه لټو موږ ملګرتیا د جاهلانو سره ابو جهل ورته ویل تاسو زموږ ملګري نه وئ هغه ورته د جاهلانو سره د سره ملګرتیا صلی الله پیغمبر ته وایي انک لا تهدي من احببت یقینا ته هدایت نشي کولی هغه چا ته چې ته یې خوښې یا ته یې خوښې ولې دا مناسبت دلته سره وګوره الله اهل کتابو ته هدایت ورکړو اهل کتابو ته او د رسول وسلم تر ته هدایت میلاو نه شو ابو طالب ته حالانکې د رسول وسلم خوښه وه چې ده ته هدایت میلاو شي نو الله پیغمبر ته وایي چې خبره ستا د خوښې نه ده ګورې ولكن الله يهدي من يشاء مگر الله هدایت کوي چاته چې وغواړي ولې ځکه چې هلته الله د سینو په رازونو پوهه دی رسول وسلم خو د سینې په راز نه دی پوهه وهو اعلم بالمهتدین او هغه ښه پوهه دی په هدایت موندونکو باندې دې ظالمانو به مشرکانو به یو خبره کوله او الله یې دلته به دې کوي مطلب دا دی چې الله به دوی ته څنګه هدایت وکړي وقالوا وایي دوی ان نتبع الهدى معک که چېرته تابعداري وکړو موږ د هدایت ستا یعنې د لارې ستا نتخطف من ارضنا ان نتبع الهدى معك که چېرته تابعداري وکړو موږ د هدایت ستا معک په ملګرتیا ستا کې نتخطف من ارضنا وبه تختولی شو د ځمکې نه بیا خو په موږ باندې حملې کېږي هر طرف نه نو موږ دې دشمنیانو ته تیار نه یو ځکه موږ دې حق ته غاړه نه ایږدو الله وی اولم نمکن لهم حرما آمنا ایا ځای نه دی ورکړی موږ دوی ته حرم امن والا دوی نه ګوري دې ته چې څومره امن دی نو چې دا مشرکان دي او دومره امن دی نو چې مسلمانان شي نو امن به دې ختم شي یجبى الیه ثمرات کل شیء راوړلی کېږي دې ته میوې د هر شي سبحان الله دا د اوس نه د هغه وخت دی هر شی په مکه کې هغه حرم کې تاته میلاوي بې موسمه رزقا من لدنا د پاره د خوراک د طرف زمونږ نه ولكن اکثرهم لا يعلمون مگر ډېر د دوی نه نه پوهېږي ډېر د دوی نه په دې خبره نه دي رسېدلي وکم اهلکنا من قريه او ډېر تباه کړي دي موږ د کلو نه بطرت معیشتها چې تکبر یې کړی و په ژوند خپل کې دوی به الله یری تکبر پخوانو هم کړی لکه څنګه چې قریش کوي مشرکان فتلک مساکنهم نو دغه ځایونه د اوسېدو د هغوی دي لم تسکن من بعدهم چې اوسېدل نه دي شوي په هغې کې وروستو د هغوی نه الا قلیله مګر لږ وخت دا کورونه پراته دي الله وی لاړ شئ عبرت یې والی خالي کوټې لکه پرون چې موږ پرون په سورة الانبیاء کې ووایي که چې ډېر کوهي او بنګلې شړې پرتې دي وكنا نحن الوارثين او یو من اخري مالکان وما كان ربك مهلك القرى او ندی رب ستا تبا کوونکی د کلو
حتى يبعث في امها رسولا تر دې چې ولېږي په منځ د هغې کې رسول. الله د هغه وخته پورې کیله امت نه تباه کوي چې څو پورې منځ ته یعنې هغو ته رسول نه یې لېږلی. یتلو علیهم آیاتنا چې بیانوي په هغوی باندې آیتونه زمونږ. وما كنا مهلك القرى او نه یو موږ هلاک کوونکي د کلو الا واهلها ظالمون مگر اوسیدونکي د هغې ظالمان. ظالمان یې څه مطلب دی؟ مشرکان. هر قسمه ګناه او نافرماني کړي نو الله اس یو کلی نه تباه کوي چې تباه کوي نو هغه به ظالمان. اوس الله د دنیا نه بې رغبتي بیانوي. ولې د دنیا بې رغبتي؟ څه مناسبت وي؟ بارک الله فیک. د کافرانو د کفر او د مشرکانو د شرک یو لوی وجه د دنیا سره بې پناه محبت. وما اوتیتم من شی او هغه څه چې درکړی شوي دي تاسو ته د څه شي نه. فمتاع الحیات الدنیا نو مزید ژوند دنیوي دي وزینتها او ډول د دې دی. بس اخوا څه نشتي ول څه چې تاسو سره دي الله وایي دا د دنیا مزیدي فقط د دنیا ډول دی. په دې به داسې دوکه کېږي نه چې په دې پسې روان شي. بس وما عند الله خیر وابقى او هغه چې د الله سره دي نو غوره دي او همیشه دي. وامرېده دا خبره که نه نو هغه به څومره کمقل وي چې هغه غوره او همیشه خرڅ کړي او عرضي وایي او هغه به څومره هوښیار وي چې هغه عرضي خرڅ کړي او همیشه وایي. افلا تعقلون آیا نو عقل نه کار نه اخلئ؟ اوس ګوره دوه کسان دي ښه الله وی دا دواړه یو شان دي سوچ کوه. افمن وعدناه وعدا حسنا آیا بس هغه څوک چې لوز کړی دی موږ د هغه سره لوز ښایسته دلته مراد جنت دی. یعنې یو سړي ته الله ویلي تعالی به زه څه درکوم؟ جنت درکوم. فهو لاقي نو هغه میلاویدونکی دی د دغه لوز سره یعنې دا جنت به هغه ته میلاویږي. اوس ګوره کمن متعناه متاع الحیات الدنیا په شان د هغه چا دی چې مزې ورکړي موږ هغه ته مزې د ژوند دنیوي ثم هو یوم القیامة من المحضرین بیا هغه د قیامت په ورځ د حاضر کړی شو نه په عذاب کې. یو شان نه دی یو شان. حالانکه ګوره د دویم ګوره د دنیا مزې ښه پوره اخیستې قیامت په ورځ به الله د دوی د ذلیله کولو دپاره یو څو اوازونه کوي او دا په دې صورت کې اوس پرله پسې یو څو راځي. ګوره ویوم ینادیم او رایاده که په کوم ورځ چې الله به آواز وکړي دوی ته فیقول عین شرکائي نو وبوي چېرته دي برخداران زما الذین کنتم تزعمون هغه کسان چې تاسو به ګمان کوو یعنې تاسو به ګمان کوو چې دوی زما برخداران. قال الذین حق علیهم القول وبوي هغه کسان چې ثابته شوي ده په دوی باندې وینا د څه د عذاب. ربنا ای رب زمونږ هؤلاء الذین اغوینا دا هغه کسان دي چې موږ ګمراه کړي دي. دا وینا د چا ده؟ دا د مشرانو ده. او ما تاسو ته وختي وایي چې مشران دوه قسمه دي. دا هغه ګمراه دي چې دوی پکې لاس دی وایي یا الله موږ ګمراه کړي دي خبره ښه صفا ومنله. اغویناهم کما غوینا ګمراه کړل موږ دوی لکه څنګه چې موږ ګمراه وو. موږ دوی سره هغه کارونه کوم چې موږ تبرأنا إليك بذلك ومنتات ما كانوا إيانا يعبدون نو دوی چې زمونږ بندگی کوله موږ منو چې موږ ګمراه کړي دي خو دوی زمونږ بندگی نه کوله زمونږ ورسره څه کار نشته. دغه شان یې پرېښودو ښه. وقیل ادعوا شرکاءکم او اوبه ویلی شي آواز وکړي برخدارانو خپلو ته دا به اوس الله کشرانو ته ووایي فدعوهم نو دوی به آواز وکړي هغوی ته باباګانو ته بوتانو ته پیرانو ته مریدانو ته فلم یستجیبوا لهم نو قبولوالی به ونه کړي دوی لره د دوی دا آواز به هېڅوک هم ونه اوري. ورأوا العذاب او به ویني عذاب لو انهم كانوا يهتدون ارمان چې دوی په هدایت چې کله اور ویني نو بیا به دا ارمانونه کوي ارمان چې دوی په نیغه لار. بل آواز ويوم يناديهم او په کومه ورځ چې الله به آواز وکړي دوی ته فیقول نو وی به ماذا اجبتم المرسلین څنګه جواب ورکړی تاسو رسولانو ته
رسولان خو درغلي تاسو ته سی ویلي دي موږ دا خبره مخکې ذکر کړې قرآن کې څو ځایونو کې تېره هم شو او رابه شي الله وایي چې تپوس به د چا نه کو د انبیاو نه او چا ته چې لېږلی شي نو دلته د قوم نه تپوس شو انبیا درته څه ویلي تاسو څنګه جواب ورکړو فعمیت علیهم الانباء نو پټ به شي په دوی باندې دلیلونه یومئذ به دغه ورځ هغه ډېرې کړکې او خبرې چې به یې کولې او دلایل به یې بیانول که نه په دنیا کې هغه هر څه به څه شي ابه ورک شي فهم لا یتساءلون نو دوی به د یو بل نه تپوس نشي کولی د یو بل نه هم نشي کولی چې یاره ته مې بې پوهه که او ته دا خبره وکړه فاما من تاب وآمن وعمل صالحا نو هر چې هغه څوک دی چې توبې کړې ده او ایمان یې راوړی ده او عمل یې کړی دی نیک مهربان رب دی بیا پکې د توبې باسو فعسى ان يكون من المفلحين نو نږدې ده چې یي به هغه د کامیابونه مکې مشرکانو به وي یاره وي که دا پیغمبري په دې مکه کې د پلاني ته میلاو شوی یا په طایف کې پلاني ته میلاو شوی نو ښه به وی الله ورته ووایي وربک یخلق ما یشاء ویختار او رب ستا پیدا کوي څه چې وغواړي او غوره کوي څه چې وغواړي لږ ستاسو څه کار دی ما كان لهم الخيار نشتي مخلوق لره هیڅ اختیار دلته یو اشکال راځي زړه ته نه نه او صحیح شو خو دا دلیل ګرځېدی شي د چا دپاره څوک چې دا وایي چې انسان یو ګمراه فرقه ده جبریه او وایي انسان مجبوره دی دی چې دا ګناه کوي که دی دینداري کوي دا ټول پې الله کوي دلیل سره ما كان لهم الخيار نو که سبا له تا ته دا مسله څوک بیان کړي او دا دلیل درته بیان کړي ته هم بار لګیا چې مولوي صاحب هم قرآن وي خیال هم دی که دا به یو ښه مثال مخې له راغی خو په دې آیت باندې نه ته پوه شوی او نه مولوي صاحب پوه شوی خبره مخکې د کوم اختیار روانه ده اختیار د پیغمبر نو آیت مطلب دا شو چې نشتی مخلوق سره هیڅ اختیار په هغه څه کې چې هغه خاص دي په الله پورې لکه هدایت شو پیغمبري ورکول شو هر چې دا نور عام اختیار دی نو دا خو قرآن نه ثابته ده او زه به درته څو ځایونو کې مې ته ښوولې ده او زه ورته بیا هم اشاره کوم چې موږ سره اختیار شتي خو هغه د الله د اختیار او مشیت نه لاندې لکه چې موږ دلته ناست یو الله په زور خو موږ دلته نه راولي چې موږ نه غواړو او که داسې کېدی د علاقې به ټولې ډکې وي الله خو داسې نه ده کړې نو زموږ سره اختیار شتي موږ غوښتلي دی چې موږ راشو خو بیا انسان چې څه وغواړي لازم نه دی چې هغه کېږي هغه بیا که الله وغوښته یو به شي که الله ونه غوښته نه کېږي سبحان الله وتعالى عما یشرکون پاکی دا الله لره اوچت دی د هغې نه چې دوی ورسره برخداران جوړوي وربک یعلم ما تکن صدورهم وما یعلنون او رب ستا پوهېږي په هغه څه چې پټوي سینې د دوی او په هغه څه چې دوی ښکاره کوي وهو الله لا اله الا هو هم هغه الله دی نشته لایق د بندګۍ سوا د هغه نه چې اختیار د هغه دی باچایي د هغه ده نو معبود هم دقه دی له الحمد فی الاولی خاص هغه لره صفتونه د کمال دي په دنیا کې والآخره او په آخرت کې وله الحکم والیه ترجعون او خاص هغه لره اختیار دی او هغه ته به واپس کړی کېږي د الله د قدرت ته وګوره او سوچ پکې کوه قل ارأیتم ان جعل الله علیکم اللیل سرمدا ووایه ایا خبر یی تاسو که چېرته وګرځي الله په تاسو باندې شپه همیشه الى یوم القیامت تر ورځ د قیامته پورې که الله دا شپه او دا تیاره قیامته پورې کړي من اله غیر الله یاتیکم بضیاء څوک معبود شتي سوا د الله نه چې راولي تاسو ته رڼا نو چې نشتي افلا تسمعون آیا نو تاسو نه اورئ د قرآن د دلایل نه اورئ د پیغمبرانو دا خبرې نه اورئ قل ارأیتم ووایه خبر راکئ ماته ان جعل الله علیکم النهار سرمدا که چېرته وګرځي الله په تاسو باندې ورځ همیشه الى یوم القیامه تر ورځ د قیامته پورې من اله غیر الله څوک معبود شتي سوا د الله نه یأتیکم بلیل چې راولي تاسو ته شپه تسکونون فی چې آرام وکړئ تاسو په هغې کې شتي
چې نشتی نو افلا تبصرون آیا نو تاسو نه ګوره. یو فائدې راته ذکر کما تیر شوي آیت کې افلا تسمعون، دلته وي افلا تبصرون، هلته تاسو نه اورئ، دلته تاسو نه وینئ. ګوره هلته باز ته شپې روان دی، که الله دا شپه وګرځي قیامت نو د شپې لیدل ډېر نه کېږي، اورېدل کېږي. دلته باز ته ورځې دی نو د ورځې اورېدل ډېر نه کېږي، شور شغره وي، لیدل ډېر کېږي. ومن رحمته او د وجې د رحمت د الله نه جعل لكم الليل والنهار ګرځولي د تاسو لره شپه او ورځ لتسكنوا فيه چې آرام وکئ پکې ولتبتغوا من فضله او چې ولټوئ د فضل د الله نه. نو آرام په شپه کې شو، فضل د الله لټول د ورځې دي. ولعلکم تشکرون او د دې دپاره چې تاسو شکر ادا کړئ. بیا الله دا خبره ذکر کوي، سو پیری ذکر کوي که دا مشرکان ته عبرت والی. ویوم ینادیهم او په کومه ورځ چې الله به آواز وکړي دوی ته فیقول نو وی به این شرکائي الذین کنتم تزعمون، چرته دي برخداران زما هغه چې تاسو به پې ګمان کوو. دا آواز بار بار ورته ولې کېږي چې ښه ذلیله شي، چې ښه ذلیله شي. ونزعنا من كل امة شهیدا او راوباسو موږ د هر امت نه ګواه. څوک؟ پیغمبران صرف نه، ګواهانې به ډېر خلک ورکوي. نو دلته عام ګواهان مراد کېدی شي. فقلنا هاتوا برهانکم، نو وبوایو موږ راوړئ دلیل خپل. فعلموا ان الحق لله، نو پوه به شي چې بېشکه حق د بندګۍ خاص الله لره دی. پوه شو خو به کوم ځای کې پوه شو. وضل عنهم ما كانوا يفترون، او ورک بشي د دوی نه هغه دروغ چې دوی به جوړول. ګوره د تیر شوي یو څو ایتونو کې د دنیا سپکاوی بیان شوی و که چې دنیا کې بې رغبتي کوئ، منځ کې پکې دا خبرې راغلې. نو اوس د قارون قصه راوړي چې ګوره په دنیا پورې ډېر نښتی و او دغه دنیا یې هر څه ګڼله، نو د هغه انجام څه و دی ته غوږ کېږدي. قارون دا د موسی علیه السلام د تره زوی و او دی د فرعون خاص کس او د ظاهره کې اسلام هم قبول کړی او د موسی علیه السلام سره ویتلی مو میدان تیه ته، میدان صحرای سینا کې هلته پروت و. نو هلته د خلکو نه ښه مالونه بیا اخیستي دي، د دې چې هلته د ځان سره مال وړی او د سره خو مال ډېر و، هلته ښه دوکې دړاکې کړي، د سره ډېر زیات مال و، ډېر زیات. او دی ملګری د فرعون و، د دغه نه و د موسی علیه السلام. یو سړي په عمل باندې بل مه ملامته کوئ، دا زموږ پښتنو دپاره فایده شو، پښتنو دپاره. د چا د تره زوی که ګمراه دی نو ته هغه ته مه وروه چې ستا تره زوی داسې او ستا تره زوی داسې. دا د موسی علیه السلام د تره زوی دی. که د چا زوی ګمراه دی او هغه ورته هدایت کړی دی چې نیغې لارې ته نه راوړي، څه ورسره وکړي؟ یا پلار یا دوست یا رور. ان قارون کان من قوم موسی، یقینا قارون و د قوم د موسی علیه السلام نه. فبغى علیهم، نو ظلم وکړو په هغوی باندې، بغاوت یې کړی. بغاوت نه مراد ظلم دی، د هغوی سره قسمه قسم ظلمونه کړي او د هغوی نه مالونه خوړلي وي، ځکه خو دا مالونه ورسره ډېر زیات. وآتیناه من الکنوز، او ورکړی وي موږ دته د خزانو نه ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبه، دومره اندازه چې یقینا د هغې چابیانې خامخا درنېدي. بالعصبة اولی القوه، په یوه ډله طاقتوره باندې. عصبه عربۍ کې د لسو نه څلوېښتو کسانو ته ویله کېږي چې ډلې، یعنې څلوېښتو کسانو دغه چابیانې نشي اوچتولی. سوچ کوه چې دا څومره مال ده د سره. قوم ورته نصیحت وکړو، دینداره چې کومو بني اسرائیلو کې. اذ قال له قومه، کله چې ووایي هغه ته قوم د هغه لا تفرح، خوشحالي مه کوه. دې نه فرح مراد دی البطر، خوشحالي د تکبر. خوشحالي دوه قسمې ښه، خوشحالي په نعمت کول چې د الله را کړی دی
بطور د شکریا او نسبت الله ته کېده جایز دی. یو خوشحالي د تکبر ده چې دا زما زور دی، زه د دې لایق یمه، دې کې د الله کار نشته ور یادولی. یا پې غریبانانو ته سپک ګورې، محتاجانو ته د دغه خوشحالي کوله نه هغو ته دا خوشحالي مه کوه. ان الله لا يحب الفرحین، یقینا الله نه خوښوي خوشحالي کوونکي چې داسې خوشحالي. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة، او ولټوه په هغې کې چې درکړي دي تا ته الله کور وروستنی. څه مطلب شو؟ د دې مال نه آخرت دپاره ولګوه که نه، دا راوړي غوټې وله ورکوې خزانې ته جوړی ولګوه ځان له چې ته د آخرت کې کور جوړ که، چې ته آخرت پې وګټ. ولا تنس نصیبک من الدنیا، او مه هېروه نصیب خپل یا برخه خپله د دنیا نه. ډېر هوښیار خلک او زمونږ دا مطلب هم نه دی چې ته ټول مال لول او صدقه که، دا هم شریعت نه دی. ستا چې څومره ضرورت دی، ستا چې د دنیا کمې منډې دي د بچو د اهل عیال، هغه به ته کې. واحسن کما احسن الله الیک، او احسان کوه لکه څرنګه چې الله احسان کړی دی تا سره. نو د دې احسان څه شو؟ د ده دا مال ول الله په لار کې ولګوه، د الله بندګي کوه، عجزي کوه، تکبر مه کوه، ټولې پکې راځي. ولا تبغي الفساد فی الارض، او مه لټوه فساد په ځمکه کې. ان الله لا يحب المفسدین، یقینا الله نه خوښوي فساد کوونکي. قال هغه انما اوتیته على علم عندي، یقینا را کړی شوي دي ما ته دا هر څه په علم باندې چې ما سره دی. تکبر یې وکړو. دی علم عندي دي دوه مطلب دي. یو زما سره دومره پوهه ده زه لایق د دې یم چې ما سره به دی. تاسو الله درکړي. دویمه ده ما ته پته و چې الله به دا راکوي، لازم به راکوله. دا خبرې پرېږدې ښه، زموږ د پښتنو کې هم بازو کې شتي. دا وایي د مټو په زور، د مټو په زور مټو په زور. راشه مټور د ته وکړم سوال کوي بهر. دا وی تعلیم دی اعلی، راشه اعلی تعلیم یافته ته کښېم، هغوی غریبانان په ګاډو کې ټماټر او فروټ خرڅوي. دا زموږ هوښیارتوب دی. داسې داسې هوښیار ته وکړم چې ته ورته حیران شي. ګوره صحیح د اسباب شتي، خو نسبت د نعمت الله ته دی. موږ به داسې وایو چې الله رب العزت دا پلانې نعمت ماله راکړو او سبب پکې هغه زموږ هغه منډه وه، هغه تعلیم و، هغه زور و، هغه مرستې، هغه هر څه دی، هغه اسباب دي او دغه اسباب هم الله جوړ کړي دي. دا د عربو کې ډېر ښه عادت دی. عربو ته چې ته ووایې که نه چې لکه دا د الله طرفه دي، الله ته پاتې دي، دا د الله طرفه دي، د الله ته پاتې. او دا عجب نه دي، دوی د تکبر په دې باب کې ډېر کوي. اولم یعلم، آیا نه پوهېږي دی ان الله قد اهلک من قبله، چې بېشک الله تباه کړي دي مخکې د ده نه، من القرون د پیړو نه، من هو اشد منه قوه، هغه څوک چې هغه ډېر سخت و د ده نه په طاقت کې، و اکثر جمعا، او ډېرو په ډله کې. الله اکبر. که دی و چې زه طاقتور یم او مال ډېر دی، په ما تباهي نه راځي، هلاکت نه راځي، الله وایي ما پوخا داسې تباه کړي دي چې هغه د ده نه څه و، د ده نه ډېر و، د ده نه مالداره و، د ده نه طاقت و. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون، او تپوس به نه کېږي د ګناهونو د هغوی د مجرمانو نه. دا داسې ده خبره، داسې ده چې ولا يسأل المجرمون عن ذنوبهم، او تپوس به نه کېږي د مجرمانو نه د ګناهونو د هغوی. دا اشکال پیدا کوي. څه ده زی په زی قرآن کې الله وایي، موږ سره آیت تېر شو، فوربک لنسألنهم اجمعین، ای پیغمبر ستا په رب مې د قسم د ټول نه به تپوس کو. او دلته الله وایي تپوس به نه کېږي. نو تپوس به قیامت په ورځ نه وي. دغه جواب شو لکه کوم چې
معاویه وایي چې یو حال کې به داسې یو وخت به داسې راځي. دا خبرې ستاسو ټولې بدې نه دي او دومره خم نه دي. ښه جواب دی در سوال په دوه قسمه، یو سوال د توبیخ دپاره، یو سوال د استعلام دپاره به سوالي د ځان پوه کولو دپاره. لکه زه اوس تا ته ووایم تا ډوډۍ خوړلې ده، د څه دپاره ځان پوه کولو دپاره. یو زه تا ته ووایم تا ډوډۍ ولې خوړلې ده، سوره نه حساب کتاب. نو الله به د دوی نه دا سوال د ځان پوه کولو دپاره نه کوي، سوال به دوی نه کوي، هغه بل به کوي چې حساب کتاب دی زوره نه ده. اوس یې پوه شوئ که نه؟ څه ووایم اوازونه او دغه ستاسو بدنونه ماشاءالله چې روژه ختمیږي صحیح د انسان کمزوری کېږي خو دومره هم نه او ورځې قیمتي کېږي. ګورئ سبا نه اخرنۍ عشره ده، نن به نور چې ډوب شي غوره ورځې غوره شپې د دنیا په شپو کې غوره شپې دا دي. لیلة القدر کېدی شي نن شپه لیلة القدر هم پته نه لګي، کېدی شي نن شپه د لیلة القدر. نو دا د تجارت ورځې خو اوس پکار ده چې موږ زور ورکړو. فخرج على قومه في زینته، نو راووتو په قوم خپل باندې په ډول خپل کې او ځان یې سنبال کړی و، اس او درې خمو جامې او دا نوکران او دا ویښتې په یو طریقه اړولي او تاج یې په سر پروت. قال الذين يريدون الحياة الدنيا، وی هغه کسانو چې اراده لرله د ژوند دنیوي دنیا پرست چې کوم، یا لیت لنا مثل ما اوتي قارون، هی ارمان چې وی موږ لره په شان د هغې چې ورکړی شوي د قارون ته. د دې یو نیم د خولې نه د لاړې سمې ساسي چې داسې معمولي شی وي فیسبوک کې که څه ویني که نه ښایسته کول بیا یې سیف کړي او یې بیا خلکو ته ښایي. ښه که په لارې ګاډی ولیدو نو سر به پسې راتاو او نو سټ به دې اوس مات شي. لږ صبر وکړه چې دا به څنګه وي دا به په څه یاره او دا که دوکان ویني ګڼه پې ډېره زیاته ده په هوټل ګڼه ډېره ته لږ صبر وکړه کافر زیاده ده که جامې کې یاره والله دا خلک چې به کوم عذاب کې اخته دي که نه دا سخت عذاب دی په دې زړه یې وخوړو. زړه خلک اوړه خوري دوی یې زړه وخوړو، زړه یې وخوړو سهار نه راپاسي د ماښامه پورې دغه کیسې دا اوړه چې داسې ګاډی یي که نه داسې کور یي که نه داسې جامې یي که نه. کله ناکله چې د سړی خبره نیموږي اوس په مخه کې داسې یي که داسې یي که داسې. نو چې دوی ولیدو چې عفوا قارون راووتو او داسې ځان سنبال کړی بس د یاروي چې داسې وې انه لذو حظ عظیم، یقینا دی خامخا خاوند د برخې لوی دی او ډېر خوش قسمت دی. دا په ټیم کې پوه خلک ولاړو علما. وقال الذين اوتوا العلم، وی هغه کسانو چې ورکړی شوی ورته علم، ویلکم تعجب دی په تاسو، ثواب الله خیر، بدله د الله غوره ده، لمن آمن وعمل صالحا، د پاره د هغه چا چې ایمان یې راوړی دی او عمل یې کړی دی نیک، هغه نعمتونه غوره دي، په دې ته مه بس کېږئ. ولا یلقاها الا الصابرون، او نه ورکړی کېږي دا مګر صبر کوونکو ته. دا خبره ورسره یاده کړئ، دا ډېره اهمه چې صحیح ده. دا الله سره چې کوم بدله دا غوره ده، خو چا ته میلوي؟ صبر کوونکو ته. فخسفنا به وبداره الارض، نو نن باسو موږ هغه او کور د هغه په ځمکه کې. حدیث کې راځي او بس روان دی، د هغې ډېر تفصیل راځي په واقعاتو کې. موږ سره ټیم نشته چې کوم ځای کې او څنګه. الله رب العزت امر وکړو ځمکې ته، دی پکې ورننوت. فما كان له من فئه، نو نه وه د ده دپاره یو ډله ینصرونه من دون الله چې مرسته یې کړې وې د ده سره سوا د الله نه. وما كان من المنتصرین، او نه دی د بدله اخیستونکو، یعنې نه ورسره څوک وو او نه د به خپله بدله اخیستی شو. هغه نور یارانو ته ګوره هغه پرونې چې ارمانونه کول، هغه خبر شو چې یاره سړي سره خو دا چل شوي ده، عذاب پرې راغلی. واصبح الذین تمنوا مکانه بالامس، او سبا کو هغه کسانو چې ارمان یې کو د ده د حال پرون یې وي که نه چې داسې موږ ته راکړی شوی.
یقولون وی کأن الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده. عجیبه دا یقینا الله پر اخی رزق چا در چې وغواړي د بندگانو خپلونه ويقدر او کمی وی منها قد اوس په دې باندې الله احسان نو ځکه خو یادی لولا امن الله علينا کچرته احسان نه کړي الله په موږ باندې یعنی موږ په دې حقیقت نه پوه کړي چې رزق ډېرې د کمی د امتحان دی لخسف بنا خامخا خخ کړي به وو منګ پس مګه کې ورنه نويست وای کانه لا يفلح الكافرون. عجیب دا تعجب کې به قصه او به هرڅه لا يفلح الكافرون یقینا کامیابی دي کافرون. الله وی تلك الدار الاخره دغه کور د اخرت ته کور د اخرت جنت نجعلها للذين لا يريدون علوا. ګرځو موږ دا کور د هغه چا د پاره چې نه غواړي علوا لوی فی الارض پزمکه ولا فسادا ونه فساد کول. الله اکبر. دلته دوه خبرې راووتې که غواړي چې د آخرت کور درته میلاو شي نو تکبر به نه کې فساد به نه کې. د الله متکبر خلک نه خوښ لکه قارون، د الله فساد کوونکي نه خوښ لکه قارون. والعاقبة للمتقين او غره انجام د تقوادارو د پاره دی. الله دې موږ ته نصیب. من جاء بالحسنه هغه څوک چې راتګو کی په نیکی سره د الله مخې له ورغې په یو نیکی سره فله خیر منها نو ایبدل غره د دغې نیکی نه. ومن جاء بالسیئه او چا چې راتلل وکړل په بدۍ فلا یجزى الذین عملوا السیئات نو بدله نه ورکړی کېږي هغه کسانو ته چې کړي دي بدیانې الا ما كانوا يعملون مگر دا هغه عملونو چې هغوی کول. نیکیانې زیاتېږي بدیانې نه ډېرېږي. ان الذي فرض عليك القرآن یقینا هغه الله چې فرض کړی دی په تا باندې رسول د قرآن. سورت په آخره کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته تسلی او یو څو احکامات کم الله چې په تا باندې لازم کړي دي چې قرآن به خلکو ته رسې لرادک الی معاد خامخا را واپس کوونکی دی تا لره زید واپسۍ ته. مشهور تفسیر زید واپسۍ یعنې مکې ته د مخکې نه زیری دی. که ته ووتې د مدینې نه نو یاد ساته چې ته به که ته ووتې د مکې نه لاړې مدینې ته یا بل ځای ته یاد ساته ته ور بیا راځي. او چا ویلي دي واپسۍ ځې جنت ته به ځي چې ته قرآن بیانې الله به تا جنت ته رسوي. علماء اشاره دي تم دا لکه څنګه چې وي ما الله وی لکه څنګه چې ما موسی علیه السلام د هغه مور ته راواپس کړو دغه شان به تا مکې ته راواپس کړو. قل ربي اعلم من جاء بالهدى ته ووایه رب زما ښه پوه دی په هغه چا چې راوړی دی هدایت ومن هو فی ضلال مبین او په هغه چا چې هغه په ګمراهۍ ښکاره کړي. یعنی الله ته هدایت والا معلوم دی الله ته ګمراهانو معلوم دی. راځي چې د خپل ځان غم وکړو. داسې قسمه آیتونه مخکې ډېر تېر شوي او راځي به هم دا یو طریقه ده د دعوت چې انسان پکې خپل ځان ته غم شي. ځکه چې موږ کې یو په هدایت دی بل په ګمراهۍ دی او بیا به کوم یوي نو سړی لږ سوچ کې شي. وما كنت ترجو الله ګوره احسان را یادې پیغمبر ته چې ما ګوره تا باندې ډېر احسانات کړي دي. وما كنت ترجو او تا امید نه لرو ان یلقى الیک الکتاب چې در بکړی شي تا ته کتاب الا رحمة من ربک مگر در کړی دی موږ د وجې د رحمت نه د طرف د رب ستا ده. خیال م دی موسی علیه السلام چې کله روانو دی اور له د هغه په ګمان کې خو دا نه و چې ما ته به کتاب میلاو شي. الله دلته وایي چې ستا هم په ګمان کې دا نه و چې ما ته به کتاب میلاو شي. غار حرا کې تا ته څه پته و چې دلته به جبریل راځي. فلا تکونن ظهیرا للکافرین نو مه کېږه مددګار د پاره د کافرانو. هغه دعا درته یاده ده موسی علیه السلام ویلو وی الله تا په ما ډېر احسانات کړي دي نو زه به د مجرمانو ملګرتیا نه کوم.
دلته رسول صلی الله علیه وسلم ته مو وایي ته به د کافرانو ملګرتیا نه کوي. ولا يصدنك عن آيات الله، او وادي نړی تا د آیتونو د الله نه بعد اذ انزلت الیک، وروستو د دې نه چې نازل کړی شوي دي تا ته. دا کافران ته وانړی. وادعو الى ربک، او بلنه کوه رب خپل ته. ولا تکونن من المشرکین، او مه کېږه ته د مشرکانو د ډلې نه. داسې ایتونه مخکې تېر شوي، بار بار وینا ته ضرورت نشته. دا د دې لپاره دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لره کلکول دي په دې عمل باندې، او په دې کې تربیت د امتي چې پیغمبر ته دا نصیحت دی نو امت ته دی. ولا تدعو مع الله الها آخر، او مرا بل د الله سره بل حقدار د بندګۍ. لا اله الا هو، نشتی حقدار د بندګۍ سوا د هغه نه. كل شيء هالك الا وجهه، هر شی ختمیدونکی دی سوا د مخ د الله نه. نو ځکه بندګي خالص د هغه پکار. هالک هلاکت په عربۍ کې مرګ ته وایي ښه. هر شی ختمیدونکی دی، فنا کیدونکی دی، مړ کیدونکی دی سوای د الله نه. هلته وجه ویلی مخ د الله. نو مخ خو یوازې نه پاتې کېږي، مخ سره ذات پاتې کېږي. ځکه بعض علما دلته ترجمه کوي وایي ذات د الله. خو دا ترجمه هله صحیح ده چې د مخ نه به منکر نه یې. د الله مخ شتي حقیقي څنګه چې دا د شان سره ښایي. نو که ته ولې دا مخ مني او بیا ته دلته ترجمه وکړي چې دلته د مخ نه مراد دلته ذات دی، نو بیا څه خبره نه. خو چې مخ وله نه مني ځکه هغې ته ذات وایي، نو دا خو بیا دی به ګمراهۍ کې دی. نو مخ کله یاد کړی شي او مراد ته صحیح ذات. پښتو کې موږ وایو مخ رانه ورکوه. څه مطلب دی؟ یعنې ټول لرې شه، که نصیب دا مرۍ نه دا مخ اوچت کوي په بار ته یې ویسه، نو ټول مه لرې کړي. یاد یې کو مخ مراد ته ټول. ها بعضو علماو د دې بل تفسیر کړی، دویم هم ښه دی خو دغې ته نه رسي. وی هر هغه عمل تباه دی چې هغه د الله د رضا دپاره نه، یا هر عمل تباه دی سوای د هغه عمل نه چې د الله د راضي کولو دپاره شوی، الا وجهه چې د هغه د مخ د لټولو دپاره شوی. دا هم ښه تفسیر دی، هغې ته نه رسي. او دی ولې ګوره دلته وایي لا اله الا هو، نشتی حقدار د بندګۍ مګر الله دی. نو بیا هر هغه عمل تباه دی او ګډوډ دی او په تاوان کې دی چې د دې الله دپاره نه شي. له الحکم، هغه لره اختیار دی. و الیه ترجعون، او هغه ته به ورګرځولی کېږئ تاسو. د صورت په اوله کې تذکره د څه وه؟ تذکره نه. صورت په اوله کې اولنۍ برخه کې تذکره د هغه هجرت وه چې موسی علیه السلام کړی و د مصر نه مدین ته، او بیا الله راوستو مصر ته. اخره کې الله رب العزت د پیغمبر سره لوځو کو که تا هجرت د مکې نه وکړو نو تا به لازم واپس د مکې ته بیا راوړي. یو هجرت د موسی علیه السلام دی، اخره کې هجرت د رسول صلی الله علیه وسلم. سبا به انشاءالله شروع کو د سورة العنکبوت نه. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد.